مونږ انا لله و انا الیه راجعون وایو خو په معنا یې نه پوهېږو او په ذهن کې دغه تصور زموږ جوړ نه دی. انا لله و انا الیه راجعون ویل معنا دا ده چې مونږ الله لره یو او مونږ ټول الله له ورکړو. مونږ الله پیدا کړي یو او د الله لره یو، د الله مال یو. الله چې په مونږ کې څه کوي هغه څه دې وکړه. هر مالک په خپل مال کې اختیارداره دی. هر مالک په خپل مال کې فاعل مختار دی. هر مالک په خپل مال کې چې څه کول غواړي زړه یې غواړي هغسې کوي. نو الله زموږ مالک دی، زموږ د مال او د اولاد مالک دی. الله چې په مونږ باندې څه راولي او زموږ په مال او په اولاد باندې څه راولي رای دی ولي. هر څه چې راولي رای دی ولي دی د خپل مال چښتن دی او په خپل مال کې فاعل مختار دی. اعتراض کول ته څه پکار؟ دا انا لله دی. انا الیه راجعون مونږ الله ته ورتونکي یو په تحقیق سره. نو چې مونږ الله ته ورتونکي یو خو آخرت سړي ته باید داسې ښکاره شي لکه بل کلی. لکه سړی چې د دې کلي نه ښځه وي واده شوي وي د مړه د کور نه د پلار کور ته ځي نو ژاړي نه ژاړي، یا د پلار د کور نه مړه کور ته ځي نه ژاړي، ځکه هغه خپل کور بولي. سړی که د یوه کور نه بل کور ته ځي نو ژړا ته ضرورت نشته. نو که موږ آخرت خپل بل کور وبولو چې هغو ته موږ ورتلونکي یو، دغه تصور په خپل ذهن کې جوړ کړو، خپل ژوند د عقیدې مطابق برابر کړو، نو بیا د ژړا ځای نه پاتې کېږي. چې آخرت موږ بل کور شو، موږ آخرت ته ورتلونکي یو، نو بیا چې هغه سړی ورغی خو دا سړی هغې کلي ته ورغی سبا بله ورځ زه پسې ورروان یم. د سړي چې اوس د دې نه څوک کابل ته یو څوک ځي نه پسې ژاړي، وایي زه سبا بله ورځ بل زه پسې ورځم. مهاجر د دې یوه کډه ولاړه شي بل داخره پسې ولاړ شي، وي سبا زه پسې ورروان یم، دا مې لار دی. نو د ژړا ځای نه پاتې کېږي. دا چې موږ ژاړو آخرت خپل کور نه بولو، دغه تصور زموږ داسې جوړ نه دی چې موږ آخرت ته ورتلونکي یو. انا لله و انا الیه راجعون په معنا پوهېدل او انا لله و انا الیه راجعون خپل تصور او عقیده جوړول دا په ژوندانه کې تغییر او تحول راولي.